د کهانې په شروعات کې موږ ته د 1945 سین ښیي چې دویم جنگ عظیم هم ختم شوی وي چې دوه پوځیان په خپل جهاز کې ناستي او خپل ملک ته روان دي او دوی په یو خطرناک جزیره باندې تیریږي چې دې کې اچانک یو مرغۍ د دې جهاز شیشې سره ټکراو شي او هغه مړ شي. خدا فوجان چې پس پويږي چې د دنیا مرغۍ د جهاز مخ ته را روانه چې دې سره د دې په جهاز کې خرابتیا راشي او د خپل ځان بچکولو د پاره دا دوانه پیرشوټ واچي او دا جهاز نه ټوب کی. دې کې خدایو پایلټ صحیح سلامت د جزیرې ته راکوشي خدا بل د سمندر طرف ته روان چې دې کې یو انتهایی غټ مگرمچ او دی روغ تیر کی او دا بل پایلټ چې دا مناظر ویني نو ډیر زیات ویریږي او د ځنګل طرف ته منډه کی. اوس وخت تیریږي او موږ یو جهاز وینو چې هغه په دې جزیره باندې تیریږي او په دې جهاز کې یو لیند میسړی وي چې هغه خپل لور یو الک سره په خبرو ویني او هغه چې د تپوسو کې د دې الک باره کې نو دا لور وته سو نه وي اصل کې د دې پلار او لور یو بل سره بیخي نه لګیدا. خوده کې په دې جهاز کې ګډوډ شروع شي او هغه سمرغه د جهاز سره ټکراو کېدل شروع شي او د سره د دې پایلټ نه دا بیلانس ګډوډ شي او دا پایلټ د خلکو بچکولو د پاره دا جهاز ګریبو طرف ته ورکوس کی. خو التم د دماغ ته یو کانه راشي او د سره دا جهاز ټکراو شي چې را جهاز په دوه حصو کې مات شي چې د کې پړومبه حصہ کې دماکو شو خلک مړ شي او چې د شاته حصہ کې کم کسان ناس سي دغه بچ شي او د دې جهاز کرش د وجه ډیر خلک مړم شي او ډیر خلک زخمی شي او دلته دوی د موبایل په ترو باندې بهر خلکو سره رابطه کوي خو الته نتورک بیخي نه وي او د سره د خوراک سامان او بم ډیر زیات کمی وي. نو دلته لینګ او چین په دې ځنګل کې د خوراک تلاش کولو د پاروزي او دلته لینګ چین ته وایي چې د زما د لور نه لري اوسه او په لار کې دوی د خپل ډیر غټ نشانونه وویني خو دوی هغه د خپل نشانونه نظر انداز کی او مخ کې روان شي او لږ وخت پس دوی ته یو جومپړی ملو شي او بل خو د خلکو کې یو لږ په دیو بو کې خپل سامان تلاش کولو د پاره ورشي خو اچانک د ځان ته سره کاږي خو دلته دې سکونه ویني او بل خو یو لینو مسړی چې داغه خزه پریګننټ وي او هغه د خپل خزه د پاره صفه او به تلاش کوي او دلته د پریګننټ خزه چې داغه نوم جیان وي اغلی سره خبرې کو دلته مونږ ته پته چلی چلی او داغه پلا د خپل مور نمبر نه را روانه و او بل خو دوی د جومپړی ته وردن نشي او ول تاغي ته د هتیار سره یو کتاب ملو شي چې دا داغه پایلټ چې مونږ د کهانې په شروعات کې کتلو او دلته دوی ته د دې کتاب نه پته چلی چې په دې جزیره کې یو غټ مگرمچ موجود دی چې دې سره لین په منډه د خپل لور لاړ شي او بل خو یو چانو میالک د دې جنې نه په زور باخلی چې دې کې لی د دې نه منی کی خو چا ولټلی سر په بحث شي او په دې کې جګړه شي او د دې باندې بچکول د پاره یو الک وبو ته ورپروزي چې پاغه باندې مگرمچ ډایرک حملو کی او تیرې کی او په کتو کې د دنیا مگرمچ د جزیره تراشي او د ټوله پسې شي او هغه ځان بچکول د پاره د ځنګل طرف ته منډه کی او بل خو چلین راشي ولته ګوري نو ولته سو کم ني هغه پورې چې کم کسان په دې جهاز کې مړ شوی وي دا غي ډډ بوډیم نه وي او دلته دوی د مگرمچ د پنځو نشانونو ویني خدا نشانونه هغه مرغټ نه چې څومره دوی په کتاب کې ویلیو او لین د خپل لور بچکولو د پاره ځنګل طرف ته ورمنډه کی او بل خو دا نور کسان د ځان بچکولو د پاره منډه وخی چې دې کې یو جنې را پروزي او دې پسې چې شاته کم مگرمچ لګیدلی هغه دا جنې اخري او دوی یو سین ته ورسی اوس دې د دازه سیف لګي ځکه چې دا وبه ته یو غر نه را رواني وي او دوی دا وبه وسکی او چې دلته دوی ګوري نه په دې جاړیو کې لګ شور شراب شي خدای نه لی چین او لو روزي او بل خو د مگرمچ د حمله د وجه یو زخمی الګ خپل زخم په وبو وینځي او هغه د دې زخم نه چې دا کوم وینه روانه ده الته الریډي یو ډیر غټ مگرمچ موجود او په دې مگرمچ باندې چې د دې وینه د بین ورشي نو هغه را پاسي او دلته چې دوی د غټ مگرمچ وینه نو ډیر زیات ویریږي او دلته چې د الګ د تختیدو کوشش کوي دا غنه مخکې د مگرمچ اخري او اوس دوی د یاره د لاس اخوا دی خو منډه شروع کی او دلته د یو جنې خپ په کانه کې خلی چې هغه مگرمچ دا مخري او لیم ډیره په مشکله باندې ځان د دې مگرمچ نه بچ کی او اوس دوی مخ کې روانه چې دوی هغه جومپړی له واپس راورسي او اوس لی دا فیصلو کی چې شپه بدل ته تیرو او بل خو لیتا ګرنیټ او سګولې ورته ملو شي او هغه خپل پلار لنګ لور کی او لنګ هم د دینه بارود باسي او په خپل ځخه باندې واچي او لنګ چین ته وایي چې د بارود ته اور ورکا او دا نور چې دی په داسې حرکت باندې ویني نو هغه وایي چې دا یو فوجي دی او اوس دوی ته چې د جهاز ناکم د خوراک سامان ملو شوی دی هغه خوري او دا خالی ډبې دوی غیر چاپیره تړي چې دې سره دوی ته پته لګي چې مگرمچ زمونږه طرف ته روان دی او اوس لین او لو د شپې څوکیداری کوي چې دې کې پلو باندې یو ډانچر اپروزي او دا ډانچر د هغه پایلټ وی چې مونږ ته د مووی په شروعات کې خولیو او دلته دوی ته دا پته لګي چې دا سړی خو مگرمچ نه دی خوړل کو دی خوړلو نو د دا ډوکی به موس ملو شوی نو مونږ ته او بل خو لینم د خوراک سامان جمع کولو د لپاره د ځنګل کې یوازې وزي او بل خو فنګ او چوم د ځنګل ته روزي چې دې کې فنګ په دې ځنګل کې ویډیو جوړي چې په هغه دوران کې داغه په موبایل کې چارج ختم شي او بل خو لی او چین چې د خوب نه راپاسي او هغه بهر روزي وګوري نو یو غټ جولا راز وړندوي خو هغه ودوي نو دا دوانه د نورم راپاسي هغه چې د دومره غټ جولا ویني نو ډیر زیات ویریږي او ورته وي د دې زنزو خودلته د لی پلار نه یو هغه ورته وي چې زه به د خپل پلار انتظار دلته کوم او زل د دوی د جولا نه پس چل ځان بچکی او دا غزنه بهر روزي چې په دې کې دوی وګوري چې بهر لو ودوي نو چین ډایرک ورشي دی را پاسولو د پاره او دې کې یو بل لک د دې جولا نه ډیر زیات ویریږي او هغه دا غزنه منډه کوي چې دې کې دا جولا را پاسي او دا لک مړ کی او زل د دوی ډیر زیات چغې سوري شروع کی چې بل خو لین د دې د چغو आवाज دوري او دی پس
را منډه کی او بل خالو دا جولا پکانی باندېولي چې دا جولا اوس دی پریدي او لو پسې ور منډه کی او دلته اوس پر ځنګل کې ډیر زیات جولاګان راشي او دا ټول موږ دا غزه نه منډه کی او دلته چې دی جومپړې سره کومه جاړي دی دوی پاغي کې پټ شي او ولته اوس لینم راشي او هغه د دې دیان ځان طرف ته کی چې دې سره د تلوم ملو شو دا دوه اوس پاغه جومپړې کې پټ شي او دلته اوس یو جولا هم داغه جومپړې د پاسه ناست وي او دلته دا جولا اچانک په لو باندې خپل حمله وکي چې دې سره لو ډیر زیات زخمی شي او لین د دې جولا د خپل کټ کی خو د دې د وجه د لو نه ډیر زیات وینه لاړ شي او هغه ځای کې مړ شي او اوس دا جولا په لین باندې حمله وکي خو هغه ته پس چل باندې ځان بچ کی او هغه ډایرکټ دا ګرنیډ را واخلي ولته ورختا کی چې دې سره دا جولا مړ شي او بل خو دا نور کسان منډي وای چې دوی ته یو ځای کې فروټ ملو شي او هغه ځل پوي شي چې دا د لی پلار لنګ بدل ته پریخي وي او اوس د دې مخ ته یو وړو کې شان ناله راشي جیان او داغه خاون خو په دې ځای وړي خو چې څنګه چین اوړي نو ولته یو غټ مگرمچ راشي چلته اچانک لین راشي او دا چین بچ کی او ډیر چالاکه سره دا مگرمچ واپس دې سین ته ولېږي او بل خو فنګ او چاو وبو لرو رسي چې دې کې فنګ د ځان صفا کولو د پاره دی وبو ته ورکوشي چې دلته اوس دوی د ساواز ووري خودي هغه आवाज نظر انداز کی او دا आवाज اصل کې دا مگرمچ وي او دې کې دا مگرمچ اچانک فنګ د خپې نه ونیسي نو فنګ د چاونه مدد غواړي په چاو د مدد پځه هغه له یو لته ورکی او د مگرمچ د پاره نور مسانه کی او دا مگرمچ فنګ اخري او بل خو دا نور دی هغه کریش جهاز لرو رسي چې کم د مووی په سٹارټ کې کریش شوی او دلته دوی ته پته ولګي چې د جهاز با د یو ملک نه بل ملک ته اسلحه وړه او دلته دوی ته یو زور ریډوم ملو شي چې هغه چین ټیکول شروع کی او لو ته یو ټوپک هم ملو شي او ریډو ټیک شي چې دلته لی ریسکیو ټیم سره خبرو کې د ټول حالاتو باره کې ورته وي نو لی دوی ته وی چې ریسکیو ټیم زموږ د بچکولو د پاره را روانيږي او هغه به د جنوب طرف ته د سین غاړه سره ولاړ وي او موږ په سچل اغزه ته ځان رسو او په لار کې دوی ته چاو ملو شي نو دلته دوی چاو ته وی چې تاسو خو یو جنیم وکناغه سشوا او چاو ورته وی چې هغه د مگرمچ په خېټه کې دا او اوس دا ټول د جنوب طرف ته روان شي اوس د دوی مخه ته یو غټ سین راشي چې د نورو د پاره د دې سین نه پورې غاړه اوړېدل اسانه وي خو په دې کې یو پریګننټ خزه وي چې هغه د پاره اوړېدل ډیره زیاته مشکله وي نو دلته لین د سانګو نه یو وړ شان کیشته جوړه کی چې پاغه باندې جیان کې نه او اوس دلته دا نورم په دې سین اوړي چې دې کې لین ته د لره نه مگرمچ ښکار شي او هغه دوی ته پچغو شي چې زر را وړه مگرمچ را روان دي او دې کې چې دا کیشته په کم سانګ باندې تړلې وي هغه سانګ ماته شي اوس خو دا نور را وړي خو دې کې دا پریګننټ خزه او داغه خاوند اوس هم په دې سین کې وي او اوس دلته د جیان دا خاوند د جیان بچکولو د پاره هغه په خپل د مگرمچ خوراک ځان جوړ کی او اوس دا مگرمچ دوی پسې را روان شي چې دې کې پلین ډېر زیات ډزې شروع کی خو په مگرمچ باندې د دې ګولو اثر نه کېدو او دلته اوس چاوم را پروزي او لید هغه د مدد د پاره ورشي خو چاو هغه د کور کې او په خپل دا غزنه او تختی اوس دې مگرمچ چې پولیسینګ حمله کوله او علاوه چې دې کې لین راشي او په دې مگرمچ باندې یو شان ډزې شروع کی خو د ډزو په دوران کې چاوم په خپل باندې په ګولې ولګي او دې کې چاو را پروزي او د چاو قسمت دومره خرابې چې هغه باندې اچانک الته هارت اٹیک هم راشي چې دې سره د مگرمچ دی اخري او اوس دلته دا سلور پاتې شي او دلته مونږ ګورو چې د لی جاکټ د دې مگرمچ په لکه کې انخلي او دا مگرمچ خپل غار ته لاړ شي او دلته شپه شي او لین د دې مگرمچ د پنجو نشان پسې هغه غار ته ورسي او دلته ورپسې جیان او چنګ هم ورسي او لی په یو ګډ کې ناست وي چې هغه د پلار आवाज ورنو اچانک د پلار لږه منډه کې خوالته د مگرمچ هم را پاسي او دا مگرمچ دی پس را روان شي د کې پلین یو شانډه شروع کې او دا هغه دیان خپل طرف ته او دا مگرمچ اوس هغه پسې ولګي او دلته لین چنګ ته وی چې تلی ځان سره واخلو د دې ځای نه افزا خو په منډه کې د لین نه اخري ګرنیټ هم پروزي او بل خوا چین د دې غار نه لی جیان سره پریدي او د لین بچکولو د پاره د یو غار ته واپس را دن نشي او لین یو وړو کې ځای ته راشي چلته دا مگرمچ نشي را دن نکېدي او لین په یو شانډه شروع کې چې اخر کار دغه ګولم ختم شي او اوس الته اچانک چین هم راشي او لین ورته وی چې هغه ګرنیټ را پیدا کماله چین هغه ګرنیټ را پیدا کی او لین ورته وی چې دا ګرنیټ د مگرمچ طرف ته ورختا کا دلته چین دا وی کومه دا ګرنیټ د مگرمچ طرف ته ورختا کو نو مگرمچ سره سره بدا لین مړ شي نو دلته لین د مگرمچ دیان خپل طرف ته کی او دلته چین اچانک د ګرنیټ نه دا پن لړکی او د مگرمچ طرف ته ورختا کی چې دې سره یو غټه د ماکو شي چې دې سره دا مگرمچ هم ډیر زیات زخمی شي اوس دا دوانه د سکون سا واخلي چې اخر کار مونږه دا مگرمچ مړ کو او دلته دوی دوانه بهر وته والاوي چې دې کې دا مگرمچ را پاسي او په دې باندې حمله کی په دلته چین سره د جولا غخپوي چې دې سره د مگرمچ د اخر ته وښلې واغه ځای کې مړ کی او اوس دې دوانه د غار نه وزي او چې څنګه سحر شي نو د دې بچکولو د پاره ریسکیو ټیم هم راشي او دې سره دا کہانی ختم شي او تاسو دا کہانی خو خوشوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب